د افغانستان په اوږدمهاله جګړه کې تر ټولو زیات زیان مو خلکو لیدلی. صابره وایي خوند او د ګټې وټې زوی د جګړې قرباني شوي او د کور ستر پیټی د هغې پر اوږو بار دی. نوموړی وایي یتیم بچیان په کلي کې ګرځي او د ماښام ډوډۍ ټولوي. صابرې زیاته کړه ښار کې له دا امله د کور سامان پلوري چې وړو ماشومانو ته د خوراک لپاره څه ترې لاسته راوړي. کندوز نه جنګ نه راغلی و، سلای مې شهید شو، ستر زوی مې شهید شو، په کور کې هېڅ شی نه لرم، ساتلی سلای نه لرم. شپې پیدا کوم په ماښام کې حاریانه یم کې شپې شي زما وړکې یتیمانان مې د شپې د ملای وظیفې ټولوي. خپله د مجبورۍ لاس نه کله کورونو ته ځم، د جامې مینځم، لوښې مینځم، داسې خلقونه کوم شی ورکوي نور خپل سامان کور نه راولم. په دې سله کې دلته خرڅوم خو زما یتیمانان د وږه نه مړه نشي. ورته یو لیونی زوی هم ورغاړی دی. صابرې زیاته کړه ورځ کې تر 300 روپیو پورې د ځان زړه لباسونه پلوري او کله کله داسې ورځ هم راغلی چې لا ډک بازار خالي لاس کور ته تللي. د 300 خرڅېږي، کله 400 خرڅېږي، کله 500 خرڅېږي، کله هېڅ څه هم نه خرڅېږي. هسې کېنم بیا هسې ځم خپل په کور کې. کور هم داسې کور نشته چې زما ته ګزاره شي. ټول شپې سړه دی، یخه دی، باته دی. د نن شپې یو مړۍ ما په قرض اخیستې دی، د بل کورونه په قرض مې راولې دی، یو وچه مړۍ خو وسې نه لرم، دلته ناسته یم. دا کله خرڅېږي کله نه خرڅېږي. د غمجنې صابرې په څېر زرګونه نورې مېرمنې هم شته چې د نوموړي په برخلیک ککړې او د لسیزې جګړې له امله دردونکی رنځ تجربه کوي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.